سورة النساء پنځمه سپاره 140 نمبر آیات. فکیف اذا جئنا من کل امت. دی آیات کې الله جل شانه د قیامت ورځې استحضار طرف ته توجه ګرځي. الله فرمایي د خلکو بس حالي چې کله میدان حشر کې هر امتی هر امت د خپل نبی او د خپل امت هر پیغمبر به د خپل امت په اعمالو باندې گواہ پیش کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خپل امت باندې گواوی بطور خاص د هغه کافرانو د مشرکین متعلق د الله په دربار کې با گواہی ورکي چا چې د حضور علیه السلام ښکاره معجزات کتلی دي او بیا هم د نبی علیه السلام تکذیب کړی دي. د بخاری شریف روایت تی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو فرمائل ما تل قرآن ووروا ما تا قرآن ووروا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی دا اللہ پیغمبرہ قرآن پا تاسو باندے نازل شوے دی تاسو ما نوریدل غواړي قرآن خو پا تاسو نازل شوے دی. حضور علیہ السلام ورطا فرمائل آو زما زړه غواړي چې زه چانه قرآن وورم چې زه چانه قرآن بل قرآن وی او زه اورم. من خلق د قرآن اوریدو ته نه دي اوزګار. حضور علیہ السلام فرمایي زما زړه غواړي چې زه د چانه قرآن وورم. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د قرآن تلاوت شروع کړ د سورة النساء. کله چې دی آیات راغی دا نن چې تاسو وایي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید. عبدالله ابن مسعود فرمایي چې حضور علیہ السلام ته مې وکتل نو د حضور علیہ السلام د سترګو مبارکو نوښکې روانې وي او ما ته وفرمایل چې بس کا. علامہ قسطلانی لیکي د حضور علیہ السلام د دې آیات د اوریدو سره د جړه مقصد دو چې د قیامت هغه منظر مخې ته راغی چې زه به په خپل امت باندې گواهی کوم زما د امت بیکاره او کمزور عمل په دې به زه گواهی کوم سترګو نوښکې روانې شي. بعض حضرات فرمایي هؤلاء فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء. دا هؤلاء کم خلق دي دې کې اشاره د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې چې کم خلقو کم کافرانو منافقانو نو دین مراد آغا دی. بعض وی چې د قیامت پورې پورا امت طرف ته اشاره ده. لکه بعض روایات معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام د امت اعمال پیغمبر علیہ السلام ته پیش کیږي. ها په خبره پیږي زمونږ اعمال حضور علیہ السلام ته پیش کیږي. نو دین معلومه شوه چې د مخکې امتونو انبیاء علیهم السلام د خپل امت په اعمالو به گواوی او پیغمبر علیہ السلام به هم د خپل امت په اعمالو گواوی. نو قرآن پاک د دې اسلوب نه هم معلومه شوه د دې نه هم معلومه شوه چې پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل پیغمبر راتلو والا نشته. نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی څنګه چې الله جل شانه په خپل ذات او صفاتو کې یکتا دی اللہ سر ذات صفاتو کی شریک نشتا. دق کرنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا نبوت کی پا اخیری نبوت کی بل شریک نشتا. نو دین عقیدہ دا ختم نبوت معلوم شو. سوشی علماء چوئی چی پا ختم نبوت بانے دا قرآن پاک سل آیاتنا او دا پیغمبر علیہ السلام 200 احادیث دا حضور علیہ السلام پا ختم نبوت باندی دال دی دلالت کئی او سوگم چی دا دی عقیدینا انکار کئی اگر کافر دی عقیدہ دا ختم نبوت دا دی آیات نمعلومی. ورنہ کچھرے دا پیغمبر علیہ السلام نرستو بل پیغمبر وی بل امت وی نو اللہ پاک بداغی دا شہادت ہم ذکر کرو. دا بل پیغمبر دا نبی علیہ السلام نرستو دا بل پیغمبر دا شہادت ذکر نشتا. فکیفا نو سنگا حال بھئی فکیفا سنگا حال بھئی اذا جئنا من کل امت بشہید کل چراولو منگا دا ہر یو امتنا یو گواہ دا ہر امتنا با یو گواہ پیش کریشی یعنی ہر پیغمبر با پخپل امت بانی گواوی. فکیفا سنگا حال بھئی اذا جئنا کل چراو بلو منگا رو غوالو منگا من کل امت دا ہر امتنا بشہید یو گواہ وجئنا بکا او رو بلو تالرا اے محمد علیہ السلام رو بلو تا علا ہاؤلائی پدی مکی والو باندی یا پدی خپل امت باندی. دوڑا خبر میں توکڑی چی آغا خلق چی نبی علیہ السلام پا زمانہ کیو او یاد قیامت بوری چی سمرہ امتیان دی نو بیاد بعض روایاتو پا بنیاد دو امت اعمال نبی علیہ السلام نے پیش کولی شی سنگا چی نبی علیہ السلام تا درود پیش کولی شی
زمونږ عقیده دا ده چې بلاچیانو کورونو کې پاکستان کې افغانستان هندوستان کې څوک درود وایي نو هغه فرشتې رسوي. نبی علیہ السلام سره چې خوا کې کم درود ویل کېږي هغه نبی علیہ السلام په خپله اوري. زمونږ عقیده د پیغمبر علیہ السلام د حیات ته نبی علیہ السلام په خپل قبر کې حیات. وجئنا بک را بولو مونږ تا لره اے محمد علیہ السلام علی هؤلاء په خپل امت باندې شهیدن گوا. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ مخی بسی یومئذ پدغ ورځ باندې یود الذین ارزو بکی اغا خلق کفرو چی کافران دی. کم خلق چې کافران دی هغوی به ارزو کوي. وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر کړي نه او د پیغمبر علیه السلام دا وعصوا الرسول کې دا و عاطفه دی. کفر کړي او د پیغمبر السلام نافرمانی کړي دا نو که مسلمانانو کې څوک د پیغمبر السلام نافرمانی کوي نو دیبا بیا به ارمان کوي الله دې د خپل محبوب کامل اتباع نصیب کړي. یاد وساتئ د پیغمبر علیہ السلام د محبت او د اتباع نه بغیر ایمان ناقص دی. یومئذ پدغه ورځ یود الذین ارزو بکی هغه خلق کفرو چې کافران دي. وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ارزو بکی. لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شوی په مونږ باندې ځمکه. چې په مونږ باندې څه مطلب دی؟ مونږ پښتو کې هم دا وایي چې ځمکې سره ځمکه وي نو ښه به چې ځمکې سره ځمکه شوې وي نو الله وایي هغه خلک چې چا د کفر کړی د پیغمبر نافرمانی کړې ده دوی به وایي لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شوې په دوی باندې ځمکه. میدان آخرت کې د کافرانو د بدحالۍ ذکر دی. دوی به دا تمنا وکړي چې کاش هم زمین کا پیون بن گئے چې موږ د ځمکې سره ځمکه شوې وي د ځمکې پیون جوړ شوی وي. الله کاش ځمکه چودې وي او موږ په ځمکه کې داخل شوي وي. میدان حشر کې کافران چې کله وګوري کافران چې وګوري چې تمام زناور تمام حیوانات به راپاسولی شي را جمدي به کړي شي او هر زناور هر حیوان به د خپل کم حیوان په بل حیوان ظلم کړی دی. یو ښکرونو والا غوی دی بل بغیر ښکر والا دی. ښکرونو والا بغیر ښکر والا لا گزار ورکړی دی زخمی کړی دی نو دا حیوانات به الله را باسي ورته خپل خپل بدل دی والی. ښکرون والا نه به ښکرونه والي او بغیر ښکرون والا به ورکړي خپل بدل دی والی. کله چې بدل برابر شي الله به حکم وکړي کونو ترابا خاورې شئ نو دقه وخت کې به کافران وایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافران به ای کاش مونږه خاورې وي. یومئذ په دغه ورځ یود الذین ارزو بکی هغه کسان کفرو چې کافران دي. وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شي په دوی باندې ځمکه. ولا یکتمون الله حدیثا کافران نشي پټولی دوی د الله نه خپل خبرې خپل اعمال بد الله نه نشي پټولی. الله نه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الله نه ندی پټ یو سیزا شیء تصغیر دی یو سیزا نه په اسمان کې او نه په ځمکو کې. ولا یکتمون الله حدیثا نشي پټولی دوی د الله نه خبرې یعنی د دوی لاسونه دا به په دې کافرانو په دې مجرمانو باندې ګواهي وکړي. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. داسې ورځ روانه ده چې په دې ګناهګارانو کافرانو به خپل لاسونه خپل خپې دا به پې ګواهي کوي. خپل سرمنې دا کوم سرمن چې پتا باندې خوره ده دا سرمنې به ګواهي کوي. قرآن وایي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. دوی به خپلو سرمنو ته وایي تاسو ولې په مونږ ګواهي وکړه. هغوی به ورته انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مونږ د وینا طاقت هغه ذات راکړه چې هر یو څیز له د وینا طاقت ورکړي. عملنامو کې چې څه دي اب نشي پټولی. ابن عباس رضی الله عنه نه تپوسو شو وی قرآن کې یو ځای ارشاد دی چې کافران به الله نه څه نشي پټولی. کافران به دلته فرمایي که نه دوی به الله نه څه نشي پټولی. بل ځای کې الله فرمایي دوی به قسمونه وخوري والله ربنا ما كنا مشرکین. قسم په الله مونږ خو شرک نه دی کړی مونږه شرک نه دی کړی. نو د دې دواړو آیتونو کې خو بظاهر تعارض دی. هلته قرآن وایي دوی به الله نه خبره نشي پټولی. دلته قرآن وایي دوی به خبرې پټه کړي قسم به وخوري. حضرت ابن عباس ورته فرمایل وی کی به داسې چې کله شروع کې کافران وګوري چې د مسلمانانو نه بغیر جنت ته څوک هم نشي تللی
نو دوی به دا فیصله وکړي چې موږ د خپل شرک او د اعمال بدو نه به انکار وکړو که نه موږ چې کوم شرک او کفر کړی دي د هغې نه به انکار وکړو کیدای شي چې موږ ته نجات میلو شي لیکن چې کله د انکار نه بعد د دوی خپل اندامونه په دوی باندې گواہی ورکی نو بیا به دغه وخت ټول اقرار وکړي ولا یکتمون الله حدیثا دوی د الله نه خبره نشي پټولی ولا یکتمون الله حدیثا دوی نشي پټولی د الله نه خبره یا ایها الذین آمنوا ایمان والو دا آیات په یو واقع باندې نازل شوی ترمذی کې د حضرت علی عنہ روایت دی واقع دا چې د شرابو د حرمت نه مخکې چې کله لا شراب نو حرام شوي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بای صحابو لا دعوت وکړه روټۍ ولا وکړه نو کله چې روټۍ وخوړې شوه نو څنګه چې زمونږ په دې معاشره کې خلک روټۍ سره کول ډرنکس یا اوبه چې کوم دی بوتلې خلک واده کې مقصد چې کوم دی شادي حال کې واده وي نو بوتل ورسري وي نو دغه رنګې به هغوی د شراب به اسکل روټۍ نه بعد روټۍ منځ کې شراب به اسکل نو شراب اسکلی شو چې کله شراب ټول اسکله نو د ماښام د مانځه وخت شو حضرت علی رضی الله عنه امام مقرر کړی شو مخکې چې مونځ وکړه هغوی نه په مانځه کې قل یا ایها الکافرون صورت په لومبي رکعت کې ووې نو تلاوت کې چونکې نشه وه نو ډېره سخته غلطي وشوه 4 لامونه پکې پاتې شو ډېره غټه غلطي وشوه سورت داسې دی قل یا ایها الکافرون اے پیغمبر دی کافرانو ته ووایه لا اعبد ما تعبدون لا اعبدو یو لام شو زه عبادت نه کوم د هغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انا عابد ما عبدتم نه زه عبادت کوونکی یم د هغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد نه تاسو عبادت کوئ د هغه الله چې زه عبادت کوم ولا انا عابد ما عبدتم نزا عبادت کوم د هغه بوتان چې تاسو کوي 4 لامونه پکې لکم دینکم ولید نو دې 4 لامونه پاتې شو لامونه 4 پاتې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد غټه غلطي وشوه نو په دې باندې دا آیات راغې دې کې تنبیه وکړې شوه چې د نشي په حالت کې مانځه ته منځ دی کېږي د نشي حالت کې مانځه د نشي د شرابو د حرمت متعلق 4 آیتونه راغلي دي دا نشه چې کوم دی د دې پرېښودل ګراني نو الله تدریجن چې کوم دی شراب په یو ځل نه دی حرام کړي بلکې 4 آیتونه د شرابو د حرمت متعلق راغلي دي نو دا آیات چې کله نازل شو چې ایمان والو د نشي په حالت کې منځ دی کېږي مانځه ته نو دغه وخت کې اکثریت صحابو وایي چې ښه شراب دومره خراب شی دی چې انسان د مانځه نه بندوي نو اکثرو صحابو پرېښوده دې وجه نه الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة نږدې کېږئ مانځه ته وانتم سکارا او داسې حال کې چې تاسو په نشه کې د الله په نیز باندې شراب څکل او نشه کول دا حرامو تاسو د الله په نیز باندې نشه حرامه وه او د اسلام راوړو نه بعد مسلمانانو لا د دین بچ کول مقصود او مطلوب لیکن اکدم چې کوم دی که چېرې دا حرام کړی شوي وي نو خلکو د پاره به په دې حکم باندې تعمیل کول ګرانو په یو ځل باندې ما تاسو ته ووایي چې نشه پرېښودل په یو ځل باندې دا ګرانو دې وجه نه ابتداءً جزوی پابندی ولګېده او الله فرمایل سیقول سی پاره یسألونک عن الخمر والمیسر د سیقول سی پاره آیت اے پیغمبر تانا تپوس کی د شراب او د جوار باره کې قل ورته فرمایا فیهما اثم کبیر دې کې لوی ګناه ده ومنافع للناس او سب کې خلق له فیدین دي نو صح حضرات دغه وخت پرې خو چې الله وی لوی ګناه پکې ده اوس فیدی لیکن الله ورپسې یو فرمایل واثمهما اکبر من نفعهما ګناه د شراب او د فیدی نه زیاته ده خو فایده پکې څه نه شته دی اوس څه فایده پکې دا خبره پرې ده خو بعض صحابو پرېښودل څه صحابو په دې آیات باندې پرېښودل جزوي پابندي ولګېده نو څه کسان په دې باندې پرېښودو ته آماده شو نو ابتدا د دې آیات کې صرف حکم دو چې د نشي په حالت کې منځ مه کوئ نو حاصل دو چې د منځ په وخت کې د منځ اراده کول فرض دي منځ ادا کول فرض دي
اوقات نماز کې د مانځه په وختونو کې شراب استعمال مکوئ. څه شي؟ د مونځ په وخت کې لکه مونږ د پاره حکم دی، په دې به خبره کوم، مونږ د پاره حکم دی چې حضور علیہ السلام فرمای چې چا چې د دې بدبودار اونینا من اکل من هذه الشجره المنتنه، چا چې د بدبودار اونینا اوګه پیاز چې چا اوخړه فلا یقرب مساجدنا، زمونږ جمعتونو ته نه راځي. چا چې اوګه اوخړه، چا پیاز اوخړه، خلینې بدبوزي، نو دې جمعه ته نه راځي. نو د مانځه په وخت کې کتابونه وایي د مانځه وخت کې اوګه مه خوره، مانځه نه وروستو او یا چې کوم دی پیاز، نو د مانځه په حالت کې دا مه استعمالوه. نو د مونځ په وخت کې چې کوم دی مسلمانانو دا محسوسه کړه چې دا داسې خراب څه دی چې انسان لپاره د مانځه نه مانع جوړیږي. نو زیاتو حضراتو اقا وخت د پرېښودو عزم او اراده وکړه، او څه حضراتو وایي چې یاره پته نه لګي چې پرېږدو که پرېږدو، ځکه خدای پاک وایي فایده هم پکې ده او نقصان هم پکې ده. نو آخري د سورت مائدی آیات چې کله راغې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر، بېشکه شراب، ایمان والو شراب، والمیسر جواری، انما الخمر والمیسر والانصاب او بوتان، والازلام د غوښو تقسیم په غشو باندې، رجسن دا پلیتی من عمل الشیطان، دا شیطان عمل لے فاجتنبوه دې نه ځان وساتئ. نو بیا دغه وخت کې په مدینه منوره کې د شرابو چې کوم دی لختي روانو، که د چا په کور کې و، که د چا په بیټک کې و، که د چا په هر دکان کې و. دې ته نه کتل چې دکان ته مې راوړي صبر وکړه دا به چې کوم دی خرڅ کړم بس بیا به نور نه راوړم. نه 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 ویړول شراب، که د چا په لاس کې ګیلاس الجامو شراب پکې او د قرآن آیات ورسېدلی دي اقضې کې اړولی دي. دې وجه نه الله رب العزت شراب چې کوم دی ناپاک او حرام وفرمایل. هر حال کې شراب حرام کړی شو. اوس دې کې یو مسله هم ځان سره یاده کړئ چې د نشي په حالت کې مونځ حرام دی. د نشي په حالت کې مونځ حرام دی. بعض مفسرین فرمایي چې کله د خوب غلبه وي سړي باندې، څه شي؟ د خوب غلبه وي چې انسان په خپله ژبه باندې قابو نشي مونته، نو دې حالت کې مونځ کول نه دي کول پکار. دومره خوب درځي چې بس یې سترګې در باندې پټې دي، پته نه لګي چې څه ویمه، په مانځه ولاړ یم څه ویمه، پته نه لګي. حدیث کې حضور علیه السلام فرمایي اذا نعس احدکم فی الصلاة، کله چې په مانځه کې تاسو خوب راشي نو فلیرقد، نو دې لږ شان اوده شي، لږ شان دی اوده شي، حتی یذهب عنه النوم، چې دا خوب ته وتښتي. فانه لا یدري، وایي ځکه چې ده ته پته نه لګي، لعله یستغفر، شاید چې دی وایي استغفار او فیصب نفسه، ځان له خیري وکړي، وایي استغفار او دعا کوي ځان له، او په دعا کې چې کوم دی د خوب د غلبې د وجه نه څه وکړي، ځان له خیري وکړي. دې وجه نه الله رب العزت دومره عظیم احسان دی چې دا اودس د طهارت دپاره داسې څیزونه چې کوم دی د اوبو قایم مقام ګرځولي چې د اوبو نه زیات اسان دي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، مانځه ته مه نږدې کېږئ وانتم سکارا، او په داسې حال کې چې تاسو نشه یې، حتی هغه وخته پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولونه، چې کومې خبرې کوئ چې څه وې چې په هغې خو پوهېږې که نه. ولا جنوبا، او نه په حالت جنابت کې، جنابت حالت کې مانځه ته مه نږدې کېږئ، الا عابري سبیل، مگر چې تاسو د لارې تېرېدونکي یې، چې په لار یعنې مسافر یې، مسافر یې، نو بیا د جنابت دپاره چې کوم دی تاسو تیمم وړئ. اوبه نه میلاویږي، تیمم په دو حالتو کې جایز دی، یو اوبه نشته او یا اوبه شته خو ته بیمار یې. ولا جنوبا، او نه په حالت د جنابت کې، الا عابري سبیل، مگر چې تاسو تېرېدونکي یې د لارې، حتی هغه وخته پورې تغتسلو، چې تاسو څو پورې غسل نه کړی، د غسل نه وروسته به مونځ کې. وان کنتم مرضا، او که چېرې تاسو ناجوړه وې، بیماران وې، او علی سفر، یا په سفر باندې وې، او جاء احد، یا راغ یو کس تاسو نه، منکم تاسو نه، من الغائط، د قضای حاجت نه، من الغائط قضای حاجت، د تبلیغ په ژبه کې څه شی تقاضا، د تقاضې نه راغلی، تقاضې له تللی وې، پټو له تللی وې تقاضې له. او جاء احد، یا راغ یو کس، منکم تاسو نه، من الغائط، د څه نه،
د قضای حاجت نه. او لامستم النساء یا تاسو رسیدلی وی زنانو ته زنانو سره خبرې کړې وي. فلم تجدوا ماء او نموندلی تاسو اوبه فتیمموا نو قصدو کې تیمم څه ته وایي؟ تیمم وایي قصد او ارادې ته. فتیمموا نو اراده وکړئ صعیدا طیبا پاکې خاورې ته پاکه خاوره باندې بیا تیمم ووایئ. حضور علیہ السلام فرمایي التراب طهور المسلم یا طهور المؤمن، خاوره د مسلمان دپاره پاکونکې ده ولو الى 10 حجج اگر که د 10 کالو پورې 10 کاله تا ته د اودس چاردام د غسل دپاره اوبه نه میلاویږي یا 10 کاله ته بیمارې نو بیا الله فرمایي دا خاوره دا قایم مقام د اوبو ده. فتیمموا نو تیمم ووهئ. اکثره خلکو له عوام څه وایي؟ وایي تیبون وامه تیبونه. او تاسو ته ما یو خبره کړې وه، یو مولوي صاحب وی جنازه مې کوله وایي یو کس چې کوم دی نو راپسې اواز وکړي چې استاد چې صبر وکړه یو کس تیمم وایي. وایي مې چې هلکه په تیمم خو ټایم نه لګي، خو یو گزار ځمکې له ورکړه په مخ راکړه او بل گزار ځمکې له ورکړه په لاسونو. په تیمم خو ټایم نه لګي، خو چې شاته مې وکته وایي څادرې په ځان نه کوډې کړې دي، څادرې په ځان نه خور کړې لګیا دي ځان ته خاورې شیندي. وایي بیا په توغه وتاړه او بیا ځمکې له درز ورکړه په مخ باندې، بیا ځمکې له درز ورکړه په لاسونو باندې، بیا ځمکې له درز ورکړه په سر باندې مسح وکړه، بیا ځمکې له درز ورکړه په خپو باندې لاسونه راکړل. وایي چې جنازه وشوه ما ورته چې لکه دې خوا راشه چې راغی مې چې تیمم تا ووایي چې او جي ما ورته چې 2 څیزونه پاتې شو ځنه. وایي چې استاد یې څه؟ مې چې خوله او پوزه کې خو دې خاورې وانه چولې په خوله او په پوزه کې. نو تیمم دپاره دقه 2 څیزونه دي، یو ضرب للوجه، یو گزار د خاورې، که خاوره ډېره نو بیا لاسونه وسنډه، که خاوره لږه وه او تیمم به کیږي په څه باندې. وجاز التیمم تیمم جایز دی بکل ما کان من جنس الارض، هر هغه څیز چې د جنس د ځمکې نه کالتراب لکه خاوره والرمل شګه والحجر کاڼې والمدر لوټه او کم څادر چې خیرن وي دوړه وي په کم یو څیز باندې وکل شین علیه غبار چې کم یو څیز باندې دوړه وي په هغې باندې تیمم جایز دی. فتیمموا بیا که خیر خدای پاک مې علم نصیب کړه چې علم وایې که نه د تیمم خبرې او د غسل خبرې او بیا چې کوم دی نو هغه دا ټول به زده کړې. اوس خو اکثر خلکو له دا څیزونه نه ورځي، مسلې نه ورځي. پنجابي نه چا تپوسه کوي غسل میں کتنے فرد ہوئے؟ 3. غسل کے سو فرد ہوئے 3 ہوئے کم کم 1 لوٹا 1 صابن اور 1 تولیہ. لوٹا یو صابن یو تولیہ دا 3 په غسل کې فرض دي. بہرحال الله فرمایي فتیمموا نو تیمم ووهئ صعیدا طیبا په پاکه خاوره باندې. فامسحوا نو مسح کېده لاسونه بوجوهکم په خپلو مخونو باندې و ایدیکم په خپلو لاسونو. ان الله کان عفوا بشک الله عفو کوونکی دی. الله د دې الله عفو کوي، الله عفو کوي د دې نه چې تا ته اوبه نه میلاږي. ضروري خو نه چې ته به وایې چې یاره اوبو باندې مې بعضې خلک وایي په تیمم مې ړمې پې اوبه نه څکي. نه د شریعت حکم دی. الله وایي تاسو په سفر باندې روانې اوبه نه میلاویږي یا چې کوم دی اوبه دومره لرې دي چې هغې ته ستا رسد نه کېږي یا ته بیمار یې اوبه نشي استعمالولی. الله وایي تیمم ووهه. ان الله کان عفوا بشک الله عفو کوونکی دی غفوره او رحم کوونکی دی. بیا وله ګورئ فکیف سهل به اذا جئنا کله چې راوغواړو مونږه من کل امت د هر یو امت نه بشهید یو ګواه وجئنا بک راوغواړو تا لره علی هؤلاء په دې خپل امت باندې شهیدن ګواه. یومئذ په دغه ورځ یود الذین ارضو باقي کسان کفرو چې کافران دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لو تسوا کاسې برابر کړي شي بهم الارض په دوی باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا دوی نشي پټولی د الله نه خبره. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة منځ کېږئ مانځه ته وانتم سکارا داسې حال کې چې تاسو په نشه کې حتی هغه وخته پورې تعلمو چې پوه شئ ما تقولون څه چې تاسو وایئ ولا جنوبا او نه په حالت د جنابت کې الا عابر سبیل مگر چې تاسو تېرېدونکي یې د لارې حتی هغه وخته پورې تغتسلو چې غسل وکړئ وان کنتم مرضا او که چېرې تاسو بیماران وئ او علی سفر یا په سفر باندې وئ او جاء احد یا راشي یو کس منکم تاسو نه من الغائط د ډکو د سماتي نه او لامستم النساء یا تاسو رسېدلي یې زنانو ته فلم تجد بیبیانو ته رسېدلي یې فلم تجدوا ماء نو نه موندئ تاسو اوبه فتیمموا نو قصد وکړئ اراده وکړئ صعیدا طیبا د پاکې خاورې
فامسحوا مسکه د لاسونه بوجوهکم پخپل مخونو و ایدیکم په لاسونو ان الله کان عفوا بشک الله عفو کوونکی دی غفور او رحم کوونکی دی عفو کوونکی دی او رحم کوونکی دی. الحمدلله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك.